السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې مریض یم ډاکټر دوا راکړې ده، په هغه دوا کې الکوهل ګډ دی، د دې استعمال څنګه دی؟ محترمه فقهای کرام وایي د الکوهل که چیرې د انګورو او د خرماو څخه جوړ وي بیا حلال نه دي او پاک نه دي بلکې مردار دي، او که له نورو شیانو څخه جوړ وي بیا دپاره د دوا او د نورو اغراضو مباحو دپاره چې سړی نشه کوي نه بلکل روا دي. نو وایي نن ورځ چې کوم الکوهل په دوا او په عطرو کې ګډېږي وایي دا د انګورو او د خرماو څخه نه دي بلکې دا له حبوبو او له قشرو څخه جوړېږي او د نورو شیانو څخه. تکمله د فتح الملحم جلد نمبر 9 صفحه 506 کتاب الاشربه دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. حدیث رقم 5102. نو محترمه دا اوس موجوده دواوې چې دي په دې الکوهل ګډ وي د دې استعمال پروا نه لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.